کتاب درو بسا، کتاب ابن خلدون درو بسا، تفسیر ابن کبیر درو بسا، تفسیر ابن صغیر درو بسا، مسلم بخاری درو بسا چې په دې کې پیغمبر ویلي دي کنه ان والیا من نور واحده. صبر اوس به روایت ورته وخی ښه. دا د ابن خلدون څومره صفحه ده؟ او که سرشه پیدا کا نو ته وخی کنه اوس ورته. دا اوس ګوري مسلمانانو، دا 800 صفحې د ابن خلدون، 800 صفحې زه درته وګورم. خو پیغمبر دا حدیث نه دی. دا اوس په دې کتاب دروغ ویل ولدي دروغ ویل. راته وخی کوم ځای ده؟ دا وګوره ابن خلدون، کتاب ابن خلدون زرکو. خا دا د پیغمبر دا قول نه دی ان علیون من نور واحده. روایت وکړه دا بیخي د پیغمبر علیه السلام پسې سوچه دروغ تړل دي. ښه دروغ دی. د پیغمبر بل قول خو به منې که نه؟ اوس چیرې لاړلې؟ اوس هلته اوس بیا بل ځای ته غورځې بل ځای ته غورځې. نه غورځم، دغلته راځم. ذهن چې علي پاک دی، ذهن چې علي پاک دی، په کعبې کې پیدا شوی دی. ته خو اول د دې نه انکار یې. د دنیا کې داسې کس نشته چې هغه وایي علي په کعبې کې پیدا نه دی. ټول چې په کعبې کې پیدا دی. او د کعبې اوس هم 1440 کاله شو، 1445 کاله شو، کعبې کې هغه نشان اوس هم شته دی. مخ دروغ مه وایه، خدای مو غر کړ. تر اوسه مو کعبه په کوم ملک کې ده؟ په هغه ملک کې ده چې په کوم ملک کې ستا مشر دفن دی. کوم مشر مې دفن ده؟ بس ښه خبرې نه، زه مسلمان یم الحمدلله. کعبه چېرته دی؟ تا ته هم پته دی، ما ته دا د واړو ورکو سوالونه مه کوه. راځه ښه، ماشاءالله ته ډېر لوی سړی یې. ښه اوس دا علي رضی الله عنه چې په کعبه کې دننه پیدا شوی ده، دا خو د علي رضی الله په فضائلو کې موږ سره تاسو علي رضی الله له دې نه ډېر لوی شان لري. دا ډېر کمه خبره ده. تا ما دا خبره ځکه وکړه چې ته اوس ماته واښه ونیسه. زه دې په خبره اوس پوه کړم. شین دبی یې نه دي، ما خبرې ته پرېږدې. په خپله په هوایي ډزو دي سر ده فلاني کتاب هسې د یو درېیو کتابونو نومونه دي زده کړي. چې کله مې ابن خلدون در پسې راواخېستل، رڼې رڼې سترګې دې ونیولې چې دروغ مې وویل. دا فکر کوي چې دلته الحمدلله دا ډیپو ده دلته د کتابونو دی. خدای په فضل سره د ما په کتابونو دروغ نسی ویلی. اوس علي رضی الله په کعبه کې پیدا شوی دی، پاک ده. علي رضی الله امام حسن زوی ده، حسین زوی ده، زین العابدین المسی ده، اهل بیت دي. کوم اهل بیت ویلي دي چې علي رضی الله په کعبه کې دننه پیدا شوی ده؟ مهرباني وکړه. حسن صاحب دا ټول ویلي دي. کوم یو؟ را ټول نه غواړم. یو امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق علیه السلام ټول راته وخی چې چیرې وي امام علي پاک ده په کعبه کې دننه پیدا شوی ده. ټول ویلي دي که نه؟ د ما کتابونو کې ټولو کې لیکلي دي چې علي ظهور په کعبې کې شوی دی. یو راته وښیه. د تا اصول اربعه کوم کتابونه دي؟ څلور معتبر دي. کوم کتابونه دي؟ نومونه یې واخله. ته چې ما پیغمبر د ما په کتابونو کې ټولو کې دا دي چې زما علي په خانه کعبه کې ولادت شوی دی. حسن صاحب د تا څلور معتبر کتابونه دي کوم دي؟ نومونه یې واخله. زما بس تاسو په دې شي نه دی. تا بس ما په دې شي دی چې علي بشر دی، خانه کعبه کې پیدا شوی دی، بشر خوسا دی، بشر ګنده دی. اسانه. امام حسن علیه السلام په کور کې پیدا شوی که هغه په کعبه کې پیدا شوی؟ هغه په کور کې الحمدلله پیدا شوی دی. هغه پاک ده، ظهور یې کړی دی. هغه پاک ده، پاک دی. پاک دی نه ده پیدا شوی. ولی؟ هغه پلار پاک دی. پلار پاک ده، خو هغه خو نه ده پاک ځکه په کعبه کې دننه نه ده پیدا شوی. د ما عقیده دا شی دی چې د ما امامان لکه څنګه زه او ته د مور نس نه پیدا شوي داسې هغوی پیدا شوي نه دي. افرین. صبر. امام زین العابدین علیه السلام پاک ده؟ بالکل بشکه. امام باقر علیه السلام پاک ده؟ بشکه. امام زید علیه السلام، امام باقر علیه السلام ورور دغه پاک ده؟ بشکه. هغه امام زاده ده. پاک ده؟ د زیدیه شیعه و امام ده. تی منی چې هغه امام ده؟ مولوی صاحب تاویږه ما ته دا وایه چې علي بشر دی، کعبې کې پیدا شوی دی، کعبې ته غسل چا ورکړی دی د پیدایشي نه بعد. زه تاله دا تپوس کوم. اهل سنت والجماعت په دې باندې عقیده نه لري. د زړه سره یو د اهل سنت په عقیده ځان پوهه کړه. د علي رضی الله عنه پیدایش په خپل کور کې سوي سره تغوک سي زدي پوهه کړه. مخه
په دې ادرو په سیمه کې اوس خراته وکړه ګوري موږ د علي رضی الله عنه په فضائلو کې له تاسو سره مخالفت نه لرو. علي رضی الله عنه جنتی انسان ده. علي رضی الله عنه غیرتمن بهادر شجاعتمن انسان ده. علي رضی الله عنه د رسول الله ورور ده. علي رضی الله عنه سره چې څوک محبت کوي مؤمن ده، چې څوک سره بغض کوي منافق ده. علي رضی الله عنه ته علي پیدایش باندې بغض کوي کنه؟ صبر وکړه نو صبر خو وکړه. ګورني څنګه لکه دا د ټاس پیداوار هم دغه سي عادت جوړ شوی د ټرت کې در غورځار سي ځکه دا خدا موسیقي او متعي ډیر یا خو دی خو کیږي راکیږي اوس خبرې تم سره نه پریږي. دی علي رضی الله عنه فضیلت ورته بیانویم د دې نه پریږي ځکه دوی ایمانی نه. علي رضی الله عنه لا دغه سي دروغ نه پاک د سي هغه په کعبه کې دننه ولی ګوري اول خو کعبه معظمه سي د نبی علی السلام نه مخکې 300 بوتان د کعبې د نن او په غي کې دومره ځای نه وسی چې راسي اولادونه پکې پیدا کړي. دا دی یو خبره. بل آیا د بوتانو په منځ کې یو څوک پیدا کیږي دا فضیلت ده؟ 300 بوتان په کعبه کې د نن پراته دي او علي رضی الله پکې پیدا کیږي. اوس که هندوان راغله لغوي چې د موږ په درمسال کې د موږ هندوان پیدا سي هغه فضیلت لري ته به ورسره منی نه خیر. علي رضی الله عنه په خپل کور کې پیدا شوی. بل د مکې کفار او مشرکین سیول هغه د مکې حفاظت کول هغه داسې نو چې له کعبې نه اسپیټال جوړ کړی او چې ښځې راځي او دلته د پکې لنګېږي ماشومان د پیدا کېږي زیږوي د وینې د پکې تویږي وغیره وغیره کارونه د پکې کېږي. د مکې مشرکین کوم له اسلام نه ماتم ټیم راکا کنه مستقمت وګسه د مکې مشرکین سیوم د مکې حفاظت کول خدمت کول ساتنه کول. بل په مکه المکرمه کې د اهل سنت والجماعت په د پاک دین کې یو صحابي حکیم ابن حزام په صحیح روایتونو کې د کعبې د نن پیدا شوی ده. یو صحابي ده دا یو سلوشل کال عمر درلودل 8 کال په کفر کې تیر کړو 8 کال په اسلام کې سي اسلام راغله اسلامي قبول کړل. حکیم ابن حزام رضی الله عنه ورتوای دی علي رضی الله عنه په اړه چې کوم روایتونه راغلي دا ټول دروغجن روایتونه دي. اهل سنت فقط را نقل کړي وګسه اهل سنت دا روایت اصلا کې د تاسو په کتابونو کې هم دروغجن ده لمجهولو نه روایت شوی ده. دی علي رضی الله عنه پیدایش سي د تاسو کتابونو راوړل چې مکه کې دننه د موږ محدثینو را نقل کړی ده. لیکن که چیرې دا فضیلت درلودلای چې په مکه کې دننه څوک پیدا سي هغه به پاکي نو اهل سنت به ویلو چې حکیم ابن حزام دی کعبې دننه پیدا شوی ده نو هغه پاک ده. نه اهل سنت دا عقیده نه لري. اهل سنت که امام علي زو فرض مثال دلته در سره منم چې مکه کې دننه پیدا شوی حکیم ابن حزام څنګه پیدا شو په دې خبره د سر در خلاص کړم. حکیم ابن حزام مور سیوه هغه د بوتانو خدمت به کول صفائی به کول په کعبه کې دننه د بوتانو صفائی به کوله خدمت به کول د مکې مکرمه دننه. نو داسې کله په اخیری ورځ باندې راغله د بوتانو خدمت کول نو په دې باندې دردونه د ولادت راغله چې بچي پیدا کېدل. خلکو ته आवाज وکړل چې راسي ما یوسیه د ما اخیری حال ده اولاد می پیدا کیږي. خلکو سي یو شی راوړل چې دا پکې یوسي سراتل دي د بچي پیدا شوی په کعبه کې دننه. لیکن دا فضیلت دی حکیم ابن حزام رضی الله عنه نه ده چې دی په کعبه کې دننه پیدا شوی دی نو پاک سول معصوم سول نه خیر. اوس که زه له تاسو سره دا ومنم چې علي رضی الله عنه په کعبه کې دننه لدینم دی علي رضی الله عنه لوی شان ده لدینم دی علي رضی الله عنه لوی شان ده. زه دی علي رضی الله عنه په دې فضائلو کې نه در سره غږیم. زه دی علي رضی الله عنه نه تاسو خدای جنې جوړ کړی ده تاسو مدد جنې غواړي تاسو وحي ورته بولی سي وحي ورته راځي له نبی عليه السلام نو ورسته زه په دغه عقاید له تاسو رغیم. زه د علي رضی الله عنه په فضائل له تاسو نه غږیږم. علي رضی الله اهل سنت والجماعت الحمد لله ثم الحمد لله. تاسو ولدان ذکر کوي چې علي رضی الله عنه المنز اهل سنت والجماعت په خپل کتابونو کې لري تاسو نه لري.